کوم ګرانو ملګرو او دوستانو راځئ چې موږ او تاسې نن د سپیک ناو کتاب 15 یونټ پیلوو او دغه د 4 یونټ برخه ده. نو راځو سټارټ اخلو. انګلیش ان اکشنز، انګلیسي په عمل کې. پریویو معنا تکرار ته وایي. صحیح. پیر ورک وایي تاسې جوړیز کار وکئ. لوک اټ د پکچرز وایي تاسې تصویرونو ته وګورئ. what do you think will happen؟ څه فکر کوئ چې څه شی به پیښ شي؟ put them in order وایي تاسې دوی ته یو ترتیب ورکئ from 1 to 4 له اول څخه تر 4 پورې. نو لاندې راځو 4 کسان دي، موږ او تاسې لاندې جملې ویایو او بیا له هغې وروسته موږ او تاسې دوی ته ترتیب ورکوو. لکه understand 2 watch the video وایي تاسې ویډیو وګورئ. check your answer in the preview sections وایي تاسې خپل ځوابونه چیک کړئ د تکرار په برخه کې. did you guess correctly آیا تاسې سم فکر وکړلو؟ watch the video again وایي تاسې دغه ویډیو بیا وګورئ. make the statements true or false وایي تاسې دغه جملې یا مارک کړئ که سمې وي یا هم غلطې. راځو لومړی ته. لومړی کې څه خبره ده؟ ټام and ایریک are remotes وایي ټام او ایریکس دا همصنفیان دي یا ټولګیوال دي. دویم ایریک is new neighbor جیل د ایریک نوی ګاونډي دی. راځو دریم ته. ایریک want to borrow a broom ایریک غواړي چې یو بروم په قرض یا هم په قرضه واخلي. موریا is Jelly's sister موریا د جیل خور ده. پنځم موریا and جیل are cooking dinner موریا او جیل د ماښام ډوډۍ پخوي. Jelly's number is 555-3922 د جیل نمبر چې دی د موبایل شمیره جګمه ده 55-2-3-922 دی. نو تاسو هم ورته تمرین په دې باندې اجرا کوئ. ډسکس وایي تاسې بحث وکئ. ګروپ ورک تاسې په ګروپونو کې کار وکئ. انسر د کوېشن تاسې لاندې پوښتنو ته ځوابونه ورکئ. لکه مثال دلته وایي do you know your neighbors آیا تاسې خپل ګاونډیان پیژنئ؟ که یې پیژنئ yes I do I know them very well زه یې ډېر ښه پیژنم. دویم do you ever borrow things from people آیا تاسې کله هم د خپلو د خلکو څخه شیان په قرض اخلئ؟ do you borrow what do you borrow که په قرض یې اخلئ what do you borrow څه شی په قرض اخلئ؟ do you cook آیا تاسې پخلی کوئ؟ what do you cook for other people وایي تاسې د نورو خلکو لپاره څه شی پخوئ؟ نو دا هم د ستاسو د کلاس ډسکشن تاسو هم کولی شئ چې دې باندې تاسې تمرین اجرا کوئ او همدغه شیان تاسې بار بار زده کوئ. راځو لاندې how are you تاسې څنګه یاستئ یا څنګه یې؟ students A زده کوونکی وایي greet students B with his or her name وایي تاسې د هغې یا د هغه سره سرمشي وکئ. use to different greetings وایي تاسې دوه مختلف سرمشي استعمال کوئ. then say goodbye بیا د الله په امان وایئ. response to student A is greeting وایي تاسې د اولې برخې زده کوونکي ته ځواب ورکئ. now change the rules وایي اوس تاسې د قوانین د قاعدې ته یو تغییر ورکئ. صحیح ده؟ تغییر ورکئ. نو لاندې راځو. دلته جملې دي I can greet people وایي زه کولی شم چې د خلکو سره ستړمشي وکړم. نو څه ډول I can greet people very well زه د خلکو سره ډېره ښه ستړمشي کولی شم. I need more practice وایي زه لا زیات تمرین ته اړتیا لرم. I can say goodbye very well او I need more practice. nice to meet you په لیدو مې خوشحاله شوم. great student B وایي تاسې B زده کوونکي سره د B د برخې زده کوونکي سره تاسې سرمشي وکئ. introduce yourself تاسې خپل ځون معرفي کئ and say your first and last name او خپل لومړی او وروستی نوم تاسې ورته واخلئ. لکه مثال دلته وایي چې response to students student A introduce yourself and say your first and last name. for example now join other peer وایي تاسې اوس د یوې بلې جوړې سره یو ځای شئ and introduce yourself to introduce your partner to them او تاسې خپل ملګری دوی ته معرفي کوئ. مثال I can introduce myself very well زه کولی شم چې خپل ځان ډېر ښه معرفي کړم. I can introduce other people زه کولی شم چې نور خلک هم په ډېر ښه ډول سره معرفي کړم.
نو راځو لاندې can you say that again آیا تاسې دغه بیا ویلی شئ نو وای great لاندې راځو student A ask for a student name student B is name وای تاسې د B د برخې د زده کوونکي نوم واخلئ ایمیل ادرسونه واخلئ and phone numbers یعنی د دغو شیانو تاسې پوښتنه وکئ ask for repetitions او تاسې هم د تکرار یا د شهرت پوښتنه وکئ لکه مثال وای دلته ګوره یو خبر یو سړی وایي I can ask for personal information زه کولی شم چې د شخصي معلوماتو پوښتنه وکړم صحیح ده I can ask for reputation زه کولی شم چې د شهرت پوښتنه وکړم صحیح ده نو لاندې راځو nice weather isn't it ښکلې هوا ده همداسې نه ده students great student B use two different small talks expressions B responds to A change rules I can make small talks very well زه کولی شم چې په ډېر ښه ډول سره کوچنۍ خبرې جوړې کړم I need more practice که تاسې غواړئ چې یا ښه انګلیسي زده کړئ او په راتلونکي کې یو منظمه انګلیسي زده کړئ او تاسې وکولی شئ چې خپل حاجت پرې رفع کوئ نو تاسې کولی شئ چې زما په چینل کې ګډون وکړئ او زه به هم کوشش وکړم چې تاسو لپاره بهترینې خبرې اترې او کتابونه وړاندې کړم نو که زما په چینل کې مې ګډون نه وي کړی زما په چینل کې ګډون وکړئ چې هر چېرته یاستئ ښاد و آباد اوسئ د الله په امان